سوله او پخلاینه د الله جل جلاله له لوري هغه لوی نعمت دی چې ټول ژوندي موجودات ورته د اکسیجن په اندازه اړتیا لري. سوله هغه تنفس دی چې انسانان یې د ځمکې پر مخ، مرغان په هوا کې، حیوانات په ځنګلونو او کبان په سمندرونو کې غواړي. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي والصلح خیر، په سوله کې خیر دی. الله جل جلاله په واضح او ښکاره توګه باندې ټولو انسانانو ته امر کړی چې تاسې په خپلو منځونو کې سوله وکړئ، له شخړو او بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتئ. نو سوله او پخلاینه هغه لوی نعمت او غوښتنه ده چې له برکته یې ټول انسانان او ژوندي موجودات په آزاده فضا او سوکاله چاپیریال کې ژوند تیروي او د ټولو وګړو ترمنځ خوښي او نیکمرغي رامنځته کوي. سوله په هیواد کې د اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او ټولو برخو کې پیاوړتیا او د ښه ژوند کولو زمینه برابروي. صلح به مردم داره و این دختر یگانه آرزویش است که در مملکت ما صلح باشه، آرامی باشه. این سیمای خاردار که از جنگ نشان میده، یعنی ما از جنگ دیگر خسته شدیم. هدفش اینجا تنبور مینوازی یا سیتار ایست که ما صلح میخواهیم، از جنگ خسته شدیم، دیگر جنگ بس است. از جنگ ما خسته شدیم، صلح میخواهیم. صلح غواړم، د جنگ کرکه لرم.